قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د کمونېست ګوند د شلمې دورې مرکزي کمېټې څلورمه عمومي غونډه اوس په بېجينګ کې روانه ده. د چيني شکله عصري کېدو بهير او د ټولنې او اقتصاد باکيفيته پرمختګ د دې غونډې په مهمو ټکو کې راځي. د دې ترڅنګ مصنوعي ځيرکتيا یعنی AI یو ځل بیا د خلکو پاملرنه راجلب کړې ده. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په چین کې د مصنوعي ځيرکتيا د پرمختیایي حالاتو او نړۍ ته یې د نویو فرصتونو په باب معلومات در سره شریک کړم. مصنوعي ځيرکتيا په چین کې نه یوازې د عصري ساینس او تخنیک یوه نمونه ده، بلکې د خلکو له ژوند سره هم نږدې تړاو لري. د ښوونې او تعلیم په برخه کې AI د ښوونکي په توګه د هر یو زده کوونکي د زده کړې د حالت له مخې درسونه ورکولی شي. که څه هم زده کوونکي په ګډ ټولګي کې نه وي، خو د انټرنیټ له لارې په آنلاین ملي تعلیمي ډګر کې د نورو ځایونو د ډېرو وړو ښوونکو په درسونو کې ګډون کولی شي. دغه ښوونیز ډګر زده کوونکو ته وړیا خدمات کوي او د ثبت شویو کارونکو شمېر یې له 160 میلیونو تنو او د درسونو د لوستلو شمېر یې له 8 میلیارډو او 800 میلیونو څخه زیات شوی دی. آیا که څوک په کومې ناروغۍ اخته وي، په مختلفو روغتونونو کې د بدن د څارنې او پلټنې پایلې په ګډه اخیستلی شي؟ خو ناروغان د ځیرک سیستم په رڼا کې د چین په 6800 روغتونونو کې اړوندې پایلې په ګډه ترلاسه کولی شي. دغه راز AI تخنیک د بدني پلټنې، طبي تشخیص او عملیاتو په برخو کې هم له ډاکټرانو سره مرسته کولی شي. بزګران د موبایل فون له لارې کرنیزې چارې اداره کولی شي. AI تخنیک په کرنیزو چارو کې د هوا د وړاندوینې او د چاپیریال د بدلون د څارلو، د کښت د مهالویش د ترتیبولو او له لرې ځای څخه د کرنیزو کارپوهانو د نظریو د اخیستلو په برخو کې هم له بزګرانو سره مرسته کولی شي. درونونه په کرنیزو چارو کې ښه رول لوبوي. اوس په چین کې څه نه څه 200 زره کرنیز درونونه په کروندو کې بزګرانو ته ښه خدمتونه کوي او په چین کې د یادو کروندو پراخوالی د نورو هیوادونو او سیمو په پرتله ډېر زیات دی. په چین کې فابریکې د ځیرک کېدو په بهير کې دي. ماشینونه په اتوماتیکه توګه د تولیداتو کیفیت څارلی شي، مالونه لیږدولی شي او هم تولیدات تولیدولی شي. په چین کې د دغه شان ځیرکو فابریکو شمېر 10,000 ته رسیدلی دی. د اړوند ارګان د اټکل له مخې له 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې به په چین کې د AI صنعتي چارو د عمومي زیاتوالي کارانه منځنی اندول له 2.1 سره برابر وي. په 2029 کال کې به د دغو چارو د بازار پیمانه له 1,000 میلیارډو یونو څخه زیاته وي. اوس دوه شمېرې وګورئ. د AI تخنیک څېړنه د ښه پرمختګ په حال کې ده. د چین د مصنوعي ځيرکتيا د امتیازي حقونو شمېر او هم د امتیازي حقونو د نویو اوښتنو شمېر یې په نړۍ کې لومړی مقام لري. د AI تخنیک د کارولو په ساحه کې د 2025 کال تر جولای پورې په چین کې د مصنوعي ځيرکتيا د خپارو شویو لویو مدلونو شمېر 1,509 ته رسیدلی چې دغه شمېر یې هم په نړۍ کې لومړی مقام لري. د ډیپسیک په شمول لوی مدلونه یې نړۍ ته وړیا خدمتونه کوي او له دې لارې د ادارې لګښتونه هم ټیټ شوي دي. تاسو هم په افغانستان کې ترې استفاده کولی شئ او AI تخنیک درته ښه خدمتونه وړاندې کوي. چین د ساینس او تخنیک له لارې بشر ته د ښه خدمات په مخه د مصنوعي ځيرکتيا د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. خلکو ته خدمات او د دوی په ژوند کې مثبت او فعال رول لوبول د مصنوعي ځيرکتيا عصري موخه ده.
مصنوعي ځيرکتيا به د تل لپاره د بشري مدنیت د پرمختګ په لوري ګامونه پورته کړي. په چین کې AI تکنیک نه یوازې ځیرک ماشینونه دي بلکې د خلکو مهربان ملګري هم دي. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.